د خپلواکۍ په ورېښمین پکتیا کې د سپیشل فورس ځواکونو مهم قومندان په وسلوال برید کې وژل شوی. له پکتیا څخه سیمه ییز سرچینې وایي چې تېره ورځ د همدې ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د سپیشل فورس ځواکونو مهم قومندان فضل دولتزی په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. سرچینې وایي نامعلومو وسلوالو د مرکز ګردیز درېیمې امنیتي حوزې اړوند کباړ سیمې ته نږدې قومندان فضل په ډزو وژلی دی. بلخوا د پکتیا امنیه قومندانۍ مسؤلین د پیښې پخلی کوي او وایي برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي چې د پولیسو له لوري یې د نیولو هڅې روانې دي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو بریدونو او هدفي وژنو وروسته له هغه زور اخیستی چې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته د طالبانو پر خلاف د تهاجمي عملیاتو د ترسره کولو امر وکړ.